د بلخ ولایت د کرکټ انټر کلب سیالۍ چې د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې د داود غني لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د بلخ د کرکټ بورډ مسؤل د دې سیالیو د جوړېدو موخه د غوره څېرو پیژندنه او د هغو د جذب زمینه برابرول وبلله. د لوبو هدف دا و چې موږ د دې نه د ولایت په سطحه باندې کوم استعدادونه چې موږ لرو هغه په قانوني اصولي بڼه باندې موږ ته په لاس راسي او د دې نه موږ ولایتي ټیم جوړ کړو او د ولایت په سطحه باندې ولوبو. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړو د دغه سیالیو د جوړېدو هرکلی وکړ او غوښتنه وکړه چې په بلخ کې د یو معیاري کرکټ لوبغالی جوړ شي ترڅو د دې ورزشي برخې د ودې او پرمختګ لپاره غوره فرصتونه برابر شي. مزار ګراوند چې شین شي صرف شین کېدل نه، دغه ګراوند باید په یو انټرنیشنل معیار باندې جوړ شي، ځکه مزار داسې یو ولایت دی په افغانستان کې چې دلته د کرکټ ځکه ما خپله فرست کلاس کرکټ کړی، APL مې کړی، شپږیزه مې کړی، چې هغه یو پلیر لپاره کوم سهولت پکار وي که نه هغه د مزار ولایت کې دلته شتون لري. موږ ډېر خوښېږي چې موږ بیرون ته لاړ شو، خو انشاءالله که الله قسمت او الله رانه راضي شوی ولاړ به شو بیرون ته او بیرون به میچونه وکړو. موږ غواړو خو فعلا په تمرین کې دلته موږ ته رسېدی اکاډمي نشته، په بلخ ولسوالۍ کې اکاډمي څخه فوق العاده اکاډمي نشته ده، د مزار ښار کې د اکاډمي دلته به راځو د بلخ نه وایي موږ خپل کاروبار هر څه پرېږدو دلته راځو اکاډمۍ ته مثلا خپل تمرین کوو، انشاءالله چې یو کس پیدا شي په بلخ کې مې اکاډمي جوړه کړي. یا د سیالۍ چې یو میاشت وړاندې پیل شوې وې نن غوره لوبغاړو ته د ډالیو، ستاینلیکونو او جامونو په ورکولو سره پای ته ورسېدې.